चिकड़े सिफत में मुस्तरब पके चिकड़े सिफत में मुस्तरब पके गज़ल दे ओस शو د لوستلو حقدار السلام علیکم قدرمنو کتونکو د انګازي ټلویزیون په پروګرام ادبي بهیر کې زستا سو قربا حیدرودان تاسو ته وایم سلامونه او نیکی پیرزونه مینوالو په ادبي بهیر کې مونږ د ستاسو د پاره د یو شاعر ادیبنا خواږه خواږه شیرونه اورو داغه غزلونه اورو نن هم مونږ سره په دې پروګرام کې ښاغلی عصمت الله مسترب صاحب موجود دی دنه به ستاسو په خوخه باندې خواږه خواږه شیرونه اورو د ټولو نه مخکې ګران مسترب صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي وایم په خیرالې وایم حیدرودان صاحب تاسو انګازي ټي وي ټول ټیم ډیره شکریا ډیره مننه چې زه مې خپل پروګرام اهل وګڼلم او مالم وخت راکړلو ډیره مننه زمونږ د سر ګلونه یې الله مونږ ته تل لره نو مسترب صاحب غزل باورو نو کم غزل با ګرانو کتونکو ته مخکې ډالې کې غزل مطلب ارشاد نه پوهېږم چې بسه د یار په زړه وي نه پوهېږم چې بسه د یار په زړه وي راته بد او که بخه د یار په زړه وي ډېر ښکلی نه پوهېږم چې بسه د یار په زړه وي راته بد او که بخه د یار په زړه وي او خدایه راکړې ترې هغه غمونه ماله خدایه راکړې ترې هغه غمونه ماله او کم غمونه چې پراته د یار په زړه وي ډېر ښکلی او چې یې مینه وي په صدق حاجت نشته چې یې مینه وي په صدق حاجت نشته او خبر شوی هغه زړه د یار په زړه وي او غماز مونږ پسې هغه خبره وکړي غماز مونږ پسې هغه خبره وکړي او نه زما په زړه او نه د یار په زړه وي ډېر ښکلی ډېر زیات زبردست غماز مونږ پسې هغه خبره وکړي او نه زما په زړه او نه د یار په زړه وي ډېر ښکلی او نن بې وخته رخصتي اخلي له مانه نن بې وخته رخصتي اخلي له مانه او چې به کوم طرف ته تله د یار په زړه وي بیا ووایه نن بې وخته رخصتي اخلي له مانه او چې به کوم طرف ته تله د یار په زړه وي او چې رڼا د محبت پر اثر نه کړي چې رڼا د محبت پر اثر نه کړي او د نفرت هر وخت یاره د یار په زړه وي ډېر ښکلی و اخري مقطع چې دا زه یې مضطرب او بیقرار کړم چې دا زه یې مضطرب او بیقرار کړم کوم خیالونه به خواره د یار په زړه وي ډېر ښکلی نو زه خو یم چې ګران کتونکي به په داره سره ونه مني چې دا یو غزل امید دی چې بل غزل به هم راته وړاندې کړي مطلب حیدرودان صاحب چې زما زړه کې دی یو دغه ارمان ډېر زما زړه کې دی یو دغه ارمان ډېر او چې په څنګ کې زما کینی جانان ډېر زما زړه کې دی یو دغه ارمان ډېر او چې په څنګ کې زما کینی جانان ډېر او خدای هغو له د وصال ګټه ورکړې خدای هغو له د وصال ګټه ورکړې او چا چې کړی دی په عشق تاوان ډېر او چې وي مینې او وفا نه ناخبره و هیڅ پرې نه کوي هرزي کې خوبان ډېر چې یې ولیدو نن یار زما تر څنګه او په رقیب به خود راتللو خفګان ډېر مهرباني او په نفرت د جانان هیڅ اثر ونه شو په نفرت د جانان هیڅ اثر ونه شو ورته ومې کړو د مینې بیان ډېر په نفرت د جانان هیڅ اثر ونه شو ورته ومې کړو د مینې بیان ډېر مسترب صاحب ډېر ښکلی مهرباني او محبت کې رسېدل محبوب ته عشقه محبت کې رسېدل محبوب ته عشق او دغه ګران کار راته تا کړو آسان ډېر په اخري مقطع چې بې عشقه مې تېر کړی مستربه او شولم زه په هغه عمر خپیمان ډېر ښکلی قدرمنو کتونکو پروګرام ادبي بهیر تاسو وکتو امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي انشاءالله په راروان پروګرام کې د یو بل ښکلی شخصیت یو ښکلی شاعر سره به حیدرودان بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تر هغې دمه تاسو نه په دې دعا سره غواړو اجازت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله بریالي اوسئ د لوی الله